시험 오늘 제대로 오셔서 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشيخ وبعض في مسلم كلش وبعض من برا ما يفهم اللغة خلي داخل طيب وين يكون؟ في نفر بعض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درنو قدر منو تیر افتاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د مناقب مبارک زمنګ خطبه دی جمعه کې د حضرت علی کرم الله وجهه د مناقب تکمیلا حضرت علی کرم الله وجهه د دې صفاتنا او د دې قربانی او د فضیلت دا د یو مؤمن مسلمان نفټ نه ده دا دونه یو افضل شخص ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې حضرت علی صاحب انت منی وانا منک تزما د جنس نه ستا وجود زما وجود ده زما وجود ستا وجود ستا اعضاء دا زما د اعضاء نه دي ستا وجود ستا ټوټه دا د نبی رسول الله د وجود نه یو ټوټه ده امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک مستقل باب دی چې دا یوازې باب د حضرت علی صاحب داغه په مناقب وکړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو د حضرت علی رضی الله عنه راضی و خوشاله و او ما تاسو ته ویلی و چې اولنې شاب اولنې نوجوان چې په اسلام باندې مشرف کیږي دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی نوجوانانو کې اولنې نوجوان چې هغه د اسلام مقدس دین قبلي هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من احب علیا فقد احبنی هر یو سره چې حضرت علی رضی الله عنه سره مینا او محبت وکي نو هغه د پیغمبر سره محبت وک ومن ابغض عليا څوک چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره بغض او حسد کوي فقد ابغضني هغه د پیغمبر سره بغض او حسد کوي نبی علیہ السلام تبوک غزا ته حضرت علی رضی اللہ عنہ هم ځان تیرو چلار شي یو جنگ چې د اسلام او د کفر په منځ کې د نبی رسول الله والسلام په عهد کې چې هغه پکې موجود نه دی تر شوی مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ په هغه کې شرکت کړی یو غزا د قریش سره د مشرکین سره د کفار سره چې چیرته شوی حضرت علی رضی اللہ عنہ پکې شامل دي تبوک غزا کې نبی علیہ السلام ورته وایي چې سیبه ته پاتې شي او زبلاش حضرت علی رضی اللہ عنہ خفقیږي استومانه کیږي
د الله پیغمبر ته ما فاتحه ورته زی نبی علیہ السلام ورته وی ستا خو خانه ده موسی علیہ السلام چې کله د رب ملاقات لته د رب دیدار لته هغه حضرت هارون علیہ السلام خپل جانشین فریخه خپل خلیفہ فریخه په بنی اسرائیل کې نو استاد خو خانه ده چې حضرت علی د نبی علیہ السلام نه داسې جانشین پاتې شي لکه هارون علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام جانشین فاتو یو خبره ده چې هارون علیہ السلام نبی او زمان رسته د نبوت سلسله ختمه ده رسته به خلیفہ رسول الله کی امیر المؤمنین برازي خو نبی نشرات له حضرت علی رضی اللہ عنہ کله چې حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ په شهادت ورسید نو هغه سواله صحابه کرام او مسلمانانو د حضرت علی رضی اللہ عنہ سره بیعت وکړه خلیفہ امیر المؤمنین شو دا څلورم خلیفہ راشد دی چې د مسلمانانو تعینې د خپل ځان لپاره حضرت علی رضی اللہ عنہ فدور خلافت کې بعضی جنگونه راغلي کله چې د خلیفہ شو حالات ګډ وډو د مسلمانانو منځ کې کوم خلکو چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په شهادت رسولیو نو د حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نظر چې دا به قصاص کوم به نور صحابه کرام دا سوي چې هغه د علی رضی اللہ عنہ غوښتل چې فوراً به داخله قصاص کې لکه ظلم کړي د خلیفہ راشد قتل کړي هغه ورته ویل چې حالات ګډ وډ دي نورم فساد دي لږ به حالت کنټرول شي به قصاص مطالبه او عزم د دوه یو چې دا به قصاص کیږي خو په تنفيذ کې خبره و نو دا غي د وجنه په اجتهاد کې بعض صحابه خپل اجتهاد د وجنه د ایمن کې سره شخړه پیدا شوله نو د حضرت علی رضی الله عنه په دور خلافت کې مشهور جنگونه چې شوي دي مسلمانانو من یو د جمل واقعا ده چې په هغه کې ډېر مسلمانان قتل شي دوهمه د صفین واقعا وا چې دا د صفین واقعا د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه په منځ کې و معاویه رضی الله عنه غوښتل چې فورا دا قاتلین دي قصاص شي حضرت علی رضی الله عنه ویل چې لکه ما راکې حالت به کنټرول کو داغه نه بعد به قصاص کو د دوانو منځ کې اجتهاد مسلمانانو خپل منځ کې سخت کوشش او تر دې چې قران نه راويستل چې جنگونه کوي مسلمانان قتلېږي نو په دې باندې متفق شو چې جرګه به جوړو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه د طرفش او عمرو ابن العاص رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه د طرفش و دې دوه په فیصله کوي نو داغه نه بعد به مسله ان شاء الله جوړیږي درېمه طائفه دې منځ کې را پیدا شو دا دوه حکمین مقرر اکه خلکو چې فساد جوړ کړو هغه دې یقین ته ورسېدل چې اوس د مسلمانانو منځ کې جوړ راځي کله چې حکمین مقرر شو دوه صحابه دي په پیغمبر اسلام ایمان راوړل د اوس مسله جوړیږي نو هغه راووتل چې لا حکم الا لله لا حاکم الا لله فیصله بدایو الله نو هغه حضرت علی رضی الله عنه په خلاف راو پاریدل او راووتل
هغه ته حروري هغه وخت کې خوارج وته وي چې ته څنګه حکم خو اصل کې د الله دی ته څنګه مخلوق کې حکم ټاکي نو حضرت علی رضی الله عنه په خلاف راووتل هغه خلکو په معمولی ګناه باندې خلک کافرول کفر درجه ته ایستل دې خلکو فساد جوړ کړو هغه ته ویل چې خوارج د خوارج ورونو دا عقیده ده چې یو سړی ګناه کبیره کوي هغه به خالد مخلد فی النار د اسلام نه وتل یو سړی دروغ وایي ګناه کبیره ده دروغجن دی کافر دی د به همیشه په جهنم کې یو سړی ګیره خړی ګناه کبیره ده د به همیشه په جهنم کې یو سړی حرام خوري ګناه کبیره ده د اسلام نه وتل جهنم کې به همیشه دا د خوارج عقیده دي دا غلط خلق دی وسم د دې وجود شته په معمولی ګناه باندې سړی کافر کوي د اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو سلف صالحین د ائمه اربعو محدثینو دا غي ټولو دا نظر دی چې ګناه کبیره باندې سړی کافر کیږي نه ایمان کمزوري کیږي د اسلام نه نوځي که یو سړی د ګناه کبیره نه توبه ویستل الله یې ورته معاف کوي او که یو سړی مړ شي او ګناه کبیره مخ شانتي توبه نه ایستلی دا د الله د مشیت او رضا د لاندې دی کله الله خو عفو وته کوي کله الله خو نه جهنم ته نه باسي د خپل ګناه مطابق څونه چې ګناه کړی هغه په جهنم کې عذابي به وتی ناراضي خو کلمه چې چا ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به جهنم نه راوځي دا د مسلمانانو د اسلام عقیده ده نو حضرت علی رضی الله عنه دا غي خلاف هغه سره جنگ وکړ دوه جنگونه چې نهاون کې جنگ سره کړی د خوارج سره سخت جرړې ول ختمې کړې بیا د هغه نه وروسته دغه خوارجو کې درې کسانو خپل منځ کې میټنګ وکړ یو دغه عبدالرحمن بن ملجم یو ابن عبد الله تمیمی بل ابن بکیر تمیمی دا درې کسانو د خپل منځ کې میټنګ وکړ چې یاره دا درې خلک دي دا ختمول غواړي دا فتنه د درې خلکو جوړه کړې ده څوک غوښتل حضرت علی رضی الله عنه حضرت معاویه عمرو بن العاص دا درې ونه به ختمو سبحان الله یعنی د صحابي په قتل کې هغه ویل چې صحابي فساد جوړي دا فساد چې کله دا ختم کو فساد ختمي دا چې ظالم او بېمانه خلک عبدالرحمن بن ملجم ویل زبا حضرت علی قتلوما هغه دوانو ویل یو ویل زبا عمرو بن العاص رضی الله عنه قتلوما بل ویل زبا حضرت معاویه سے قتلوم او ټیم یو ټاکل چې د روزي په ولسم باندې ما هر یو سړی خپل عملیات به تر سره کړي اته کسان چلان کامیاب نشو عبدالرحمن ابن ملجم لاغ د سحر ټیم کې جماعت تننه وت کم ګیټ باندې چې حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ تاجد به نه پاتې کېدل پاتې لا فرضي منځ وسنه امیر صاحب خلیفہ صاحب اوس چې هغه من نه پیژني هغه وخت کې د مسلمانانو مشر هغه بچ کول تهجد مونږ به نه قضا کی دا ځان سره به فورا جمعه ترات نن سبا سبحان الله وي خطر ده سکوټي پروګرام کمزور دی حالات خراب دي د جمع مونږ خو څخه خدای خبر دی جعفرزي مونږ کې یو کنه کی مشر خلا څخه خدا کته خلق پسمندگان الله دې معافي کوي بڑا میاں تو بڑا میاں چھوٹا میاں سبحان اللہ اردو کے مطلب ہے لوی میاں خو لوی میاں ایسے خو چھوٹا میاں سبحان اللہ دا وڑو کے چھے اللہ دی معافی کئی ہوئی دا وڑو کے میاں سے من نبی جانی جمع نبی جانی اور انہا چراؤ تو گزارے پہ وکو تور باندے وہ پدے سر باندے تورے دماغ تا ورسی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شہادت ورس
ولسم رمضان 40 هجری کال کې دا چا د خوارج د خانه وسنی عصر کې داغه وخت نه نیولې وسه پورې خوارج موجود دي شته چې په ګناه باندې سړی کافر کوي. الله دې موږ او تاسو دغه خلکو نه وساتي. د صحابه او منځ کې ورونو چې کوم اختلاف تیر شوی دی یا کوم بې اتفاقي پاتې شوی ده زمونږ استاد د دین امامان د هغه دا نظریه ده چې موږ چې څو وخت کې د هغه منځ کې خلاف تیر شوی موږ له وروسته څه دي الله ته ناراضي دی موږ هم ته ناراضي رضی الله عنهم ورضوا عنه. د صحابه خلاف ذکر به موږ نه کوو. زمونږ استاد مسلمانانو کې بعض خلک دي چې حضرت معاویه سے په بد الفاظ یادوي. یو څلور میاشتې مخکې ماته یو سړي ټلیفون وکړ نو د هغې د ټلیفون نه څه ښکاره کېده د حضرت معاویه صاحب ګستاخي نه ورونه هغه صحابه کرام دي پر رسول الله ایمان راوړی څه چې د هغې منځ کې تیر شوي دي اجتهاد باندې بنا و نظریه د دواړو څه وه نیت د دواړو صفا و چې قاتلین به څه کوو قصاص کېږي خو په طرز تنفیذ کې خلاف و څه خلکو ویله چې عاجل مخکې دی نه چې خلافت اولنۍ شروع به په دې کې حضرت علي صاحب دا نظر و چې نه حالات به کنټرول کې شي بعد د هغې نه به قصاص کوو نو مجتهد کله خطا کېږي کله ثواب ته رسېږي څوک چې ثواب ته رسېدلی حضرت علي رضی الله عنه هغه دپاره 2 اجره دي څوک چې اجتهاد کې خطا شوي ګناهګار نه دی اجر ورته یو میلاو شي نظریه د دواړو ټیک وه نو صحابه به موږ ټول په ښه خبرو یادو. امام طحاوي رحمت الله علیه دا یو عالم دین تیر شوی د حنفي عالم دی د هغه کتاب د عقیده طحاویه دا د مسلمانانو د عقیدې کتاب دی هغه کې لیکي چې موږ به د صحابه کرامو په مابین کې څه نظریه ساتو. ډېر خلک داسې شته چې لګي پلانی غلطي وکړه پلانی غلطي وکړه پلانی صحابي غلطي وکړه پلانی دا نقصان وکړه دا وکړه دا غلطه خبره یو سره حسد کوي بل سره کینه کوي نه هغه وایي امام طحاوي رحمت الله علیه وی ونحب اصحاب رسول الله من به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول مرګورو سره ټول صحابه سره محبت ساتو بغض حسد به د چا سره نه کوو دا د اسلام عقیده ده ورون ونحب اصحاب رسول الله د نبی علیہ السلام ټول مرګورو سره به موږ محبت ساتو ولا نفرط في حب احد منهم د یو کس په مینه او محبت کې به افراط او تفریط نه کوو زیاته به نه کوو چې یو سره دونه محبت وکړو چې بل سره بغض پیدا کړو نه محبت به د ټولو سره کوو. ولا نتبرأ من احد منهم د یو صحابي د بمبیزاري اعلانونه ټول زمونږ مشران دي موږ د ټولو سره مینه او محبت ساتو ټول صحابه دي نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته ناراضي شوی دی دا صحابه د الله ناراضي دي زموږ په نور کار نشته موږ له نور نه دی پکار چې نور په تفسیر کړي نه وزور شو ونبغض من يبغضهم بلکې امام طحاوي وایي چې موږ به حسد او کینه دا هغه خلکو سره کوو چې څوک د صحابه سره بغض کوي ونبغض من يبغضهم څوک چې د صحابه سره بغض کوي حسد کوي د هغې خلکو سره به موږ بغض کوو وبغیر الخیر یذکرهم په خیر باندې نه یادوي پلانی خاینو لکه داسې خلک شته وایي حضرت عثمان نظرانو بیت المال کې خطايي کړې وه ساوی کړې وه عمومي ټول د مسلمانانو په اوږو باندې مقرر کړي وو خپلوان د مسلمانانو باندې راوستلي وو بیت المال کې خیانت کړی دی دا خلک شته علما دي ورونه دی په کتابونو کې لیکلي ډېر افسوس امام طحاوي رحمت الله علیه وایي چې نه ونبغض من يبغضهم
وبغیر الخير يذكرهم څوک چې صحابه سره بغض کوي موږ سره بغض کوو او څوک چې په ناروا او الفاظ باندې په بد الفاظ باندې یادي هم هغه سره موږ حسد کوو بلکې وی وحبهم دین و ایمان د صحابه سره مینه محبت دا دین دی ایمان دی وبغضهم صحابه سره بغض کول هغه باندې بدګماني کول کفر ونفاق وطغيان دا کفر دی منافقت دی دا طغیان دی دا د الله د حکم نه سرغړونه ده الله عزت نازل استاب کې نور څه کار دی چې ته لګي وي صحابه خیانت کړي ورونو داسې خلک شته موسی علیه السلام ته وایي چې دا قوم پرست یا الله زمانه پیغمبر ته خلاص نه دی پیغمبر دنیا کې داسې خلک هم شته او کته وایي چې دا څوک او ښکارا شي د سیمونګونی واړو د خلک هغه چاته خودل هم نشو چې دا هغه سړی دی چې د موسی کلیم الله مبارک خبرې کوي چې موسی علیه السلام قبر فرست دا هغه سړی د عثمان غنی رضی الله عنه باندې داغ لګئی چې عثمان غنی رضی الله عنه هغه صحابي چې نبی رسول الله داغه مبارک فرمایي چې چا بیره رومان واخستو هغه جنتی دی هغه عثمان رضی الله عنه واخست چا من جهز جيش العسره چا چې جيش العسره بارکو هغه ته اکمالات ولوک مجاهدینو نو هغه جنتی دی هغه حضرت عثمان رضی الله عنه کړي او دا را پاسیږي عثمان سي خیانت کړي الله پاک دې ته هدایت وکړي نو امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې د صحابه سره به اتفاق دغه کول بغض دا کفر دی نفاق دی طغیان دی د الله د حکم نه سرغړونه ده نو د صحابه مینځ کې چې ستیر شوی دی ورونو دی منی موږ پکې خبرې نکو موږ د ټولو صحابه کرامو ناراضي الله ته ناراضي شوی دی موږ به وته رضی الله عنهم ورضوا عنه زمونږ د ټولو سره مینا ده زمونږ د ټولو سره محبت ده زمونږ ټول د دین امامان چې د ټولو سره زمونږ مینا او محبت ده ور سره کوبه دا ایمان ده دا دین ده الله جل جلاله دې موږ او تاسو صحیح محبین صحابه او محبین ائمه کرام جوړ کی وصلی الله علی نبینا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله جل جلاله فرمای چې الله جل جلاله راضي شوی دی د هغه مؤمنانو نه چې بیعت الرضوان کې د ونه لاندې صحابه کرامو د نبی له صلوات و سلام سره بیعت کوو صحابه راغون شو نبی له صلوات و سلام سره په مرګ باندې زمون به مرګي د قریش او کفار سره به مونږ جنگي تر هغه وخت پورې چې مونږ مړ شو کله چې هغه دا قرباني وکړه خپل سرونه په خپل لاس کې واخستل او د کفارو مقابله کې ودرېدل د پیغمبر سره په مرګ باندې بیعت وکړ نو رب کائنات دغه صحابه کرام مستعینا داغه صفت داغه د مړانه داغه ستاینه کوي داغه بیان کوي چې الله جل جلاله راضي شوی دی نو یو خبره پکې دا شوه چې رب العالمین راضي دی دوهم دا چې ذات بابرکات رب العالمین خپل د هغه صحابه په باره کې وایي چې دا مؤمنان دي عن المؤمنین مؤمن هغه مؤمن دی ورونو چې رب کائنات چاته مؤمن وایي نو الله وایي چې لقد رضي الله راضي شوی دی عن المؤمنین د هغه مؤمنانو نه اذ يبايعونك تحت الشجره چې دا غوونه لاندې تاسو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړي نه یو ته الله راضي دوهم او ته مؤمنان ویل چې دا دي مؤمنان او دا مونږ کمزوري غوندي خلک چې نیم اسلام منل دي نیم نه منو
نیمه بزان تطبیق کړل دی او نیمه نه تطبیق وو کله الله پیژنو کله نه پیژنو دا موږ د خلک خدای خبر دی بار کې نه دی ویلي نه هغه خلک چې هغه واقعي په ځان باندې اسلام عملي کړو نو الله و چې دغه مؤمنان دي د دین الله راضي دي نو چې الله ته کنه کله راضي شه زما او استاد کې ورونو کار نشته نه د مورخ کار سجیبه لګي د صحابه کې بدر د غیب صدیق الله عن تعالی صحابه په سوي الله دې وتهديت کی اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اجعلنا من المحبين لأصحاب رسول الله اللهم اجعلنا من المحبين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وفي بلدنا وفي بلاد سائر المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جخشي برابر شي نيزيش بنسي منسي وچته کې الله وبخښه چخ ودرې الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله.